د لغمان ولایت د بیلابیلو سیمو 18 داخلي بېځایه شویو کورنیو سره څه د پاسه 100,000 افغانیو نغدي مرسته ترسره شوه. د وري په 14مه د کډوالو چارو ریاست په هلو ځلو د IRC مرستندویه مؤسسې له لوري 18 داخلي بېځایه شویو کورنیو سره څه د پاسه 100,000 افغانیو نغدي مرسته د مرستیال والي په لاسونو ویشل شوه. د مرستې د ویش په مهال مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ادارې له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ مرسته شویو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې له دوی سره به په نورو بیلابیلو برخو کې هم مرستې ترسره کوي. ښاغلي مظلومیار په خپلو خبرو کې ویل زموږ هڅه دا ده ترڅو کډوالو داخلي بېځایه شویو اړمنو کورنیو ته نورې زیاتې اسانتیاوې هم برابرې کړو. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر په وینا چې د IRC ادارې په مالي همکارۍ د لغمان ولایت د بیلابیلو سیمو 14 داخلي بېځایه شویو او 2 نورې راستانه شویو کورنیو نغدي مرستې پرې وویشل شوې. یاد د وی چې هرې کورنۍ ته شپږ زره افغانۍ ورکړل شوې او په راتلونکي کې به هم له دوی سره د خوراکي توکو مرستې ترسره شي. د مرسته اخیستونکو په استازولۍ څو تنو د ولایتي ادارې او مرستندویه مؤسسې له استازو مننه وکړه چې له دوی سره یې مرستې ترسره کړي. دوی هیله وښوده نورې مرستې دې هم ورسره ترسره شي.